په بدخشان کې د طالبانو مقاومت جبهې ترمنځ جګړه شوې. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو جزئیاتو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلس چینل سبسکرایب کړئ. په بدخشان ولایت کې د طالبانو مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لورو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شویو په سیمه کې نښتې شوي چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې 4 وسلوال وژلي او 2 ژوندي نیولي دي. احمد زیاتوي یو شمېر مخالفان چې 20 یا 30 کسه وو د یفتل ارغنج خوا شغنان او راغستان ولسوالیو ترمنځ د شویو په سیمه کې راټول شوي وو او غوښتل یې چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حملې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس را رسېدلی 4 مخالفان وژل شوي او 2 له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي. همداراز هغه مهمې سیمې چې دوی پکې ځای پر ځای کېدل ترې نیول شوي دي. احمد د هغې دا پاړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس و او کوم مشهور او مهم قومندان نه و. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو تازه خبرونو لپاره د سره د تام پلس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.